په بنگلاديش کې د پشکال بارانونو له کبله راغلو سیلابونو یو شمېر کلي لاندې کړي دي. حکومت هغو خلکو ته د هلیکاپټرو د لارې خوراکي توکي غورځوي چې له سیلابي اوبو د ځان ژغورلو په هدف د خپلو کورونو چتونو یا نورو اوچتو ځایونو ته ختلي دي. دغه زما کور دی. وختي اوبه د دې په سر روانې وي. اوبو زما د کور دروازې کړکۍ هر څه مات کړل. کورنۍ مې د سیلاب ځپلو کیمپ ته تللې خو اوسه پورې ترې خبر نه یم. د سیلابونو زیات تاوان د بنگلاديش په سلټ کې رسولی دی. په یاد هیواد کې سیلابونو د جون تر 21 پورې لسګونه کسان مړه کړي او څه باندې 90 لکه خلک یې ځپلي دي چې د خوراک او اوبو له کمي سره مخ دي. هم دا اوس له کوره راغلم. هلته اوس هم اوبه زما له سر پورته دي. زمونږ په کور کې سړي نشته او له چا سره په کشتۍ کې راغلو او هم له هغه سره یو. په ځینو سیمو کې دومره اوبه ولاړې دي چې خلک په کشتو کې سفرونه کوي. ما په خپل ژوند کې داسې قسمه سیلاب نه دی لیدلی. زما کور اوس هم د اوبو لاندې دی. بنگلاديشي پوځیان له ځایي حکومتونو سره په ګډه په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو د ژغورلو په عملیاتو بوخت دي او ورته خوراکي او نورې مرستې رسوي. نه یوازې په بنگلاديش کې بلکې د بنگلاديش په ګاونډي هیواد هندوستان کې هم سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ جوب لاړولي او په لکونو یې بې کوره کړي دي.